غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين الذي أرسله ربه للإيمان مناديا وإلى الجنة داعيا وإلى طريق المستقيم هاديا وفي كل مرضاته ساعيا وفي كل معروف آمرا ومن كل منكر ناهيا ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويذو به آخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن نظرا متي ببصره ما دام في الدنيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو، مبارک مجلس دی، مبارک نسبت دی، راتللم مبارک دی، ناستم مبارک دا، اوریدلم مبارک دی. د قرآن د ختم نسبت سره د مرګرو دا پروګرام جوړ کړی دی. کله چې یو بنده قرآن شریف ختم کی صلی علیه عند ختمه 60,000 ملک، دغه کس د پاره 80,000 فرشتې د بخښنې دعا غواړي. کوم مجلس کې قرآن ختم شي په زرګونو فرشتې الله را لیږي او هغه فرشتو ته حکم وشي د مجلس کې څوک کم سوال کم دعا کوي تاسو په دعا باندې آمین وایي. فمن وافق تامینه ولا تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. د چا امین د فرشتو د امین سره یوځای شي مخکینی ګناهونه ورته الله معاف کوي. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه. قرآن چا ختم که داغه سوال داغه دعا قبلیږي. ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. قرآن ختم شي د الله خصوصي رحمتونه نازلېږي. د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلیږي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی، داغه معمول د چې کله به قرآن شریف ختم ک خپل اهل او عیال به را جمع کړل، وی راځي په شریک باندې دعا غواړو، ما نن د قرآن شریف ختم کړی دی او دین پس پس زمونږ دعاګانې قبلیږي. ما من قوم اجتمعوا یذکرون الله عز وجل. کم قوم چې د الله په یاد باندې را جمع شي د مجلس ته زم شرکت کوم، قال الله قال الرسول اورم، الله ستا د رضا دپاره زم، ستا د کتاب نسبت سره زم، ستا د کلام نسبت سره زم. ولا یریدون بذلک الا وجهه. د ټولو مقصود د الله رضای. الا ناداهم مناد من السماء. مجلس ختم شي د اسمان د طرف نه اعلان وشي ان قوموا مغفورا لكم، تاسو پاسې په داسې حالت کې وبخښل شوي. قد بدلت سیئاتکم حسنات، تاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شو. دا د دې مجلس فایده او برکت ته الله دې قدردانی را نصیب کړي. او دا زمونږ د دې مرګرو د علماء کرامو تاسو سره غټه ښېګړه ده چې نن درته داسې مجلس جوړ کړ چې ستاسو دعاګانې به قبلیږي.
او ستاسو په ټول چم گاون په علاقه باندې نن د رحمتونو باران دی او ستاسو په چم گاون کې نن د رحمت فرشتي ګرځي او ستاسو د چم گاون د علاقې نن شیطانان تختیدلی دي او فرشتي بس تاسو په دعاګانو باندې امين وي او تاسو هغه خوش قسمت چې په اسمانونو کې په زرګونو فرشتي ستاسو د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي الله دې ستاسو دا راتل او دا ناست او دا اوریدل او د دې ماشومانو دا ختمونه قبول کړي او الله دې د عالم د پاره د هدایت او د خوشحالي ذریعہ وګرځي زما محترم قرآن دا د الله کلام دی دا د الله کتاب دی دا د الله خبرې دی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قرآن بدی نیغ اللہ ترسی قرآن بدی جنت ترسی قرآن بدی منزل مقصود ترسی قرآن دا د الله کلام دی علی رضی اللہ عنہ با فرمائل کہ استاز رغواڑی چی ما سره دی اللہ خبریو کنی دا قرآن شریف تلاوت کوا او کستاز رغواڑی چی زا اللہ سره خبریو کم نمونس کوا المصلی یناجی ربہو منس کون کی دا اللہ دا ذات سره پٹ پٹ مناجات کی دا اللہ دا ذات سره خبری کی ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال طول علمون پا قرآن کی را جمع دی خو افسوس نن د انسانانو ذهنونه د قرآن د علم نه قاصر دي عام خلق په قرآن باندې پیږي نه قرآن د هدایت کتاب دی د الله کلام دی د امام الانبیاء د سید الانبیاء د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په معجزاتو کې د ټولو نه غټه معجزه ده ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین ډیر خلق د دې قرآن په وجه باندې الله اوچت کی عزتونه ورکی خوشحالی ورکی کامیابی ورکی او ډیر خلق د دې قرآن په وجه باندې ذلیل شي رسوا شي شرمنده شي ناکام شي په دنیا آخرت کې کم خلق چې د قرآن حق ادا کوي دا قرآن باغویل په دنیا آخرت کې عزتونه ورکی او کم خلق چې د قرآن حق نه ادا کوي ناقدری کوي نو د دې قرآن په وجه په دنیا کې ذلیل کیږي رسوا کیږي با او آخرت کې همیشه د پر ناکام دي ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا الله فرمای چا د قرآن نه مخ واړو زندگی به لنډ او تنگ کم پریشان به کم په غمونو کې به ډوب کم د شپې به د نشي ګولې چې دله به بیا خوب نه ورځي او بیا به دوه ګولې چې بیا به درې ګولې چې خود شپې به د خوب نه ورځي د ژوند نه به چین سکون راحت آرام اطمینان ختم کم چا چې قرآن تشا کړی ده د دنیا سزا ده مرګ پورې به د اطمینان نه ملاوي ونحشره یوم القیامت اعما او د قیامت په ورځ چې د قبر نه راپاسي ړوند به راپاسي قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا الله زما خو سترګې وي زما خو نظر لګېده زه دې ړوند ولې راپاسولم قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى دنیا ته مې لېږلې وي تاله ما سترګې درکړې وي او دنیا ته مې قرآن در لېږلی دا سترګې مې قرآن له درکړې وي په دې سترګو دې قرآن ته ونه کتل ځکه مې په دې سترګو باندې ړوند راپاسول سترګې دا د الله نعمت دی جبه دا د الله نعمت دی دا جبه او دا سترګې د الله کتاب د پاره استعمال کو ړومبني حق د قرآن دا دی چې موږ تاسو په ناظره باندې قرآن شریف ووایو او به روزانه عادت جوړ کو روزانه به د قرآن شریف تلاوت کو زینوا منازلکم بالصلاة وبتلاوة القرآن خپل کورونه په دوه سيزونو باندې خسته کوي یو د قرآن شریف په تلاوت باندې دویم په منځونو باندې چې زمون کور کې نارینا زنانا ځوانان ماشومان ټول د قرآن شریف تلاوت کوي او نارینا زنانا مشران کشران ځوانان ماشومان ټول منځګزاري چې کور کې یو بل مازني په دې دوه سيزونو باندې خپل کورونه خسته کوي نو قرآن په ناظره باندې ویل دا د قرآن لومبني حق دی زمونږ په دې معاشره کې ډیر خلک شته د کور مشران د کلی مشران جرګې مشران د علاقې مشران قرآن په ناظره باندې نه دی ویلي قرآن ولی نه دی ویلي جبه ملواړه د قرآن نه راوړي القرآن حجت لك او عليك قرآن به یا پتا حجت جوړیږي یا بستا خلاف حجت جوړیږي د قیامت پر ورځ به میدان محشر ته قرآن راځي شفاعت به کوي جګړه به کوي څوک به جنت ته راکاږي څوک به جهنم ته راکاږي
ته به څنګه وې چې زما ژبه لوړه وه. اردو م زده کړه، پښتو م زده کړه، سندي م زده کړه، بلوچي، انګریزي او ډاکټري، انجینري، لواري، ترکاڼي، مصریتوب، درزیتوب او زمینداری، دکانداری، تجارت، د دنیا څومره ګران ګران کارونه م زده کړل. او یو قرآن شریف موږ وایي ژبه م لوړه ده. دا خبرې راته په دې زړه کې شیطان اچوي د چا ژبه م لوړه نه ده. د ټولو انسانانو ژبې یو شان دي او ژبې موږ تاسو له الله قرآن له راکړي دي، سترګې الله قرآن له راکړي دي. دا د قرآن دپاره استعمال کو. په خپل قرآن ووایو، په خپلو زنانو باندې قرآن ووایو، په خپلو بچو باندې قرآن ووایو. او به په دې دور کې دا مدارس د بنین او د بناتو، زه وایم دې وخت کې هر مسجد مدرسه ده. په هر مسجد کې عالمان شته، حافظان شته، د قرآن بهترین قاریان شته، د بنینو مدارس، د بناتو مدارس. او په دې دور کې یو نارینه زنانه قرآن ونه ویل یا د مور پلار بچی قرآن ونه ویل، دی به الله له د قیامت په ورځ څه جواب ورکوي؟ کوم عذر به پیش کوي؟ الله مدرسه نه وه، عالم نو، حافظ نو، قاری صاحب نو، څوک ښودنې والا نو. دا هر څه به راته د قیامت په ورځ الله ښیي. په خپل ځان باندې رحم وکړو. دا پروګرامونه زمونږ دا ملګري د دې دپاره کوي چې موږ تاسو سره احساس پیدا شي. چا قرآن نی ویلی شرمیږو نه، دا شرم برداشت کو چې د قیامت د ورځې د شرم نه الله بچ کړي. الف با تا قاعده شروع کو، کدی پړومبني مخ کې پړومبنۍ کرخه کې په دې قاعده کې در لمرګ رالی اړون به نه را پاسې د قرآن والا صف کې به ولاړي. نو په خپله به هم قرآن ووایو او بیا به روزانه د قرآن تلاوت کو، ځان له معمول جوړ کو. ډېر حافظان قرآن ته کچه شي. چا سوره یاسین یاد کړي ایر شوتی، چا آخري سپاره یاد کړي د ایر شوتی، چا آخري لس سورتونه یاد کړي د ایر شوتی. حدیث کې راځي کم کس قرآن یاد کړي دی او ایر شوتی دی چې د قیامت د ورځ د قبر نه راپاسي، په سترګو بړون راپاسي. او مقتول یدین دا لاسونه به دواړه کټ شوي او په دې خوله کې به یو غاښ هم نی، بد شکله به ښکاري. دا موږ تاسو چې خبرې کوو په دې کې زیات کمال د دې غاښونو هم دی. د قاریانو صاحبانو ته پته لګي اکثر مخارج دا په غاښونو کې دي. دا مخارج د قرآن دپاره استعمال نه کړل دی چې د قبر نه راپاسي خوله کې به غاښونه نی. چې د کم کس خوله کې غاښ نی او خبرې کوي نو په خبرې څوک نه پیږي. بد شکله به ښکاري، لاسونه کټ دي، په سترګو ړوند دي، خوله کې غاښونه نشته. خلک به پیژني چې دغه بدبخته دی چې دل الله د قرآن نعمت ورکړي، د دغه نعمت قدر ونه کړي. نو قرآن په ناظره باندې وایو، په خپلو بچو باندې وایو. علماء کرامو ته نږدې شو، قرآن زده کو. دیر سپارې د الله کلام دی. زمونږ څومره بدقسمتي د شپېته کاله لمونځ وکړه او د سورت فاتحې ترجمه هم زده نه کړه. علي رضی الله عنه به فرمایل که ستا زړه غواړي چې الله ما سره خبرې وکړي نو قرآن تلاوت کوه، که زړه دې غواړي چې زه الله سره خبرې وکړم نو مونځ کوه. دا مونځ د بنده الله سره خبرې دي. قسمت الصلاة بیني و بین عبدي، الله فرمای دی بنده سره ما دا مونځ تقسیم کړي. کله چې دی وی الحمدلله رب العالمین، الله جواب ورکی حمدنی عبدی. دی وی الرحمن الرحیم، الله جواب ورکی اسنا علی عبدی. دی وی مالک یوم الدین، الله جواب ورکی مجدنی عبدی. دی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین، هذا بینی و بین عبدی. دی وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ فرمائی هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. تعالی خدای خبر الله جواب درکئی. منگ اوسه پوری بخپلو خبرو باندې به پوی نشو، منگ له به مونځ مزه سره کی. ډیرو مسلمانانو له به الله اکبر ترجمه نه ورځي. شپېته کاله مې په مونځ کې ویل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. د دې معنی څه ده؟ ډیرو ته به دا پته هم نه لګي. د سورت فاتحې ترجمه څه ده؟ د سورې اخلاص ترجمه څه ده؟ زه په سجده کې څه ویم، زه په رکوع کې څه ویم، زه په دې قاعده کې څه ویم. وجه دا ده چې موږ له اوس مونځ مزه هم نه راکړي. رکات چې لږ اوږد شي نو موږ پریشانه شو. یاره دا استاد چې خو ډېر اوږده رکاتونه کوي، یاره ورته خو د جومات په کوټه کې پروت یې، ستا خو بل څه کار نشته، زمونږ خو 200 لانجې دي او که ته دومره اوږده رکاتونه کوې دا خو به ګرانه شي او مخې ته روژه را روانه ده، تراویح دي، ختم دی، دی خو به زمونږ خانه خرابه کړي. دا امام بدلو نه چې چېرته تیز امام پیدا کړو، راکټ مولا. موږ چې رکات اوږد شي نو موږ تنګېږو، موږ امام بدلو. صحابه کرام په قرآن باندې پیدل،
نن د قیام شپه ده، نن د رکوع شپه ده، نن د سجدې شپه ده، نن د دعا شپه ده. څلور کسان داسې تیر شوي دي چې په بیت الله شریف کې دننه 2 رکعاته نفل کړي دي او د نفلو په یو رکعت کې 10 سپارې قرآن ختم کړي دي. عثمان رضی الله عنه یو ځل حرم شریف ته رالی او بیت الله شریف ته ننوت او 2 رکعاته نفل یې وکړل او د نفلو په یو رکعت کې 10 سپارې قرآن ختم کړ. دویم تمیمی داری رضی الله عنه صحابی دی، بیت الله شریف ته ننوت او 2 رکعاته نفل یې وکړل او د نفلو په یو رکعت کې 10 سپارې قرآن ختم. او دریم سعید ابن جبیر رضی الله عنه صحابی دی، بیت الله شریف کې دننه 2 رکعاته نفل وکړل او د نفلو په یو رکعت کې 10 سپارې قرآن ختم. او څلورم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب امام، د ټولو امامانو استاد، په لکونو مسائل د دې استنباط د قرآن نه کړي دي. 55 پیدل حجونه کړي دي. په لومبي ځل چې حج له لاړې بیت الله شریف ته مخامخ شو 2 رکعاته نفل یې وکړل او د نفلو په یو رکعت کې 15 سپارې تلاوت کړي او په دویم رکعت کې بیا 15 سپارې تلاوت کړي. او په آخري ځل چې حج له لاړې او طواف یې وکړ، خادم ته ورنږدې شو، وی دا زما 55م حج دی چې پیدل راځم، د زړه مې یو ارمان دی دا راله پوره کړه. د پیغمبر علیه السلام چې څومره مسنون اعمالو، ما حتی الوسه کوشش وکړو په ټولو مې عمل وکړه، دا یو مې د وس نه بار دی. کله چې مکه مکرمه فتح شوه او پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو مکې مکرمې ته داخل شو، د بیت الله شریف نه ګیر چاپیره 380 بوتان پراته دي. پیغمبر علیہ السلام لومبنی طواف په اوخه باندې وکړه، په اوخه تشریف فرما شو. ګڼه ډیره وړومبي طواف چې خلکو ته ښکار، په اوخه باندې تشریف فرما شو، طواف شروع کو. یو بت ته اشاره کوي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، او بت را غورځيږي او ماتيږي. 380 بوتان هم ختم شو، طواف هم پورا شو. پیغمبر علیہ السلام د اوخې نه راکوز شو، بیت الله شریف ته ننوت. د مشرکانو 2 غټ بوتان جوړ کړیو، یو د ابراهیم علیه السلام په نوم، بل د اسماعیل علیه السلام په نوم. او بیت الله شریف کې دننه ودرولي او داسې کڅوړې ورته ځوړندې کړې وې، هغې کې غشي اچولي. دغه ځای کې به نجومي ناستو، پالونه به یې کتل. څوک به چې شام ته تل، یمن ته به تلل تجارت دپاره، نو بیت الله شریف ته به ننوته، پیس به جمع که د نجومي سره، هغه به کڅوړه وړه کوله، یو غشی به ترې اوچت که، په یو به لیکلي افعل، په بل به لیکلي لا تفعل، دا کار وکړه دا کار مه کوه. الکه تجارت لازم شام ته لاړ شم که لاړ نشم، هغه به ورله پالو که ته چې غشې به روت افعل لاړ شه خیر دی پکې. بل برالې زه یمن ته ځم، کڅوړه به وړه کوله، غشې به رابار که لا تفعل، مزه خیر پکې نشته. خلکو له به دا تاثر ورکو. شاته 2 بوتان جوړ کړي، یو د ابراهیم علیه السلام په نوم، بل د اسماعیل علیه السلام په نوم. تاثر به خلکو له دا ورکو چې دی خلکو بدل ته خلکو له پالونه کتل. نعوذ بالله من ذلک. پیغمبر علیہ السلام چې ورننه وتاغه غشي مات کړل، به بوتان مات کړو، بار را گزار کړل او به بیت الله شریف جارو ک. او د بیت الله شریف دیوالونو باندې 2 عجیب لیکل کړیو، هغه د زمزم په اوبو باندې وینځل صفای کړل. او بیا یو ستنده روایتو کې دا غي ذکر راغلی دی، پیغمبر علیہ السلام غستنی ته مخامخ خود 2 رکعات مونږ یو کده شکرانی او به دعا وکړه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خادم ته وی زویم چې د غستنی سره دا 2 رکعات نفل دا د پیغمبر علیہ السلام ادا ده، زویم چې دا 2 رکعات مونږ زم وکم. اپوی شو چې دا خو معمولی سړی نه دی، 55 حجونه پیدل دا آسان کار دی. دروازه ورته کولاو کړ، امام صاحب دن نه لاړ او چې مونږ کوي، مونږ ته ودرېږي، خادم په आवाज کوي حضرت مونږ مختصر وکا. امام صاحب چې مونږ ته ودرېد، 2 رکعات نفل کې الله اکبر او سورة فاتحه اولستا او الف لام میم نے قرآن شروع. قرآن دا سی خوان ورکو، دا سی مزه ورکو، سپاری ختمی دی، سورتون ختمی دل، رکات نه ختمی. 2 3 شپږ اته لس 12 14 17 شل 2 شپږ 36 یو کم دیرش، پورا 10 سپاری قرآن په یو رکات کې ولست. او دویم رکات مختصر کو قیده و بے سلام واړو، دعا جیبه کوي، الله زستا جس فقیر کمزور بنده، الله زستا د عبادت او بندګۍ حق نشم ادا کولی. خادم ورته نږدې شو، حضرت ما درته ویل چې مختصر منځو کا، تا په یو رکعت کې پورا قرآن شریف ختم. امام صاحب ورته مخ را واړو، وی زړه مې یخ نشو،
ما ویل چې په دې دویم رکعت کې به یو قرآن شریف ختم کم خو تا راته ویل چې مختصر منځو که مختصر مې ځکه وکړه اوس ما او تا ځان ته سوچو موږ هم منځونه کوو موږ هم نفلونه کوو موږ هم په رمضان کې تراویح کوو او په تراویح کې ختمونه کوو قاری صاحب سپاره وي یا دوه وي یا درې وي نو زمونږ دا ځوانان کم ځای ولاړي او کم ځای ناستي په لومبي رکعت کې دا د کلي سپینګیري مشران مخکې صف کې ولاړي او دا د 15مې صدۍ ځوانان په سبیل باندې ناستي او کله خوله کې اوبه اچوه او کله په مخ اوبه اچوه او کله په خپو اوبه اچوه او کله اسمان ته ګوري اسمان شین دی وریځ ده او شپه یخه ده او ګرمه ده او اختر کله دی اختر له دې جامې جوړې کړي او ساده او که کاټن او کم درځي له دې ورکړي او سپلې دې جوړې کړي دي سیدارې که تیارې او څه وایي چې میاشت د څو ده او اختر کله دی او نن سویمه روژه وه او نن خو ما یو چاټۍ شربت څکلي روح افزا موږ په تراوو وارانه راته دې پلار هم راته ختم شروع کړي دا ختم له راغلي او په سبیل باندې ناست دي او چې قاري صاحب وي الله اکبر او دوی را منډې کړي نو یو رکعت خو یې منډه کې راواړو او چې قاري صاحب دویم رکعت ته ودرېده نو سپینګیري مشران مخکې صف کې ودرېدل او دا د 15مې صدۍ ځوانان شاته کېناستل دویم رکعت په ناسته کوي او دم چې وي تر وکړه او ختم یې وکړه کور ته لاړ رمضان نه میاشتو مخکې ده واده کړی ناوې په تمه ده چې ځوان ختم لتلی کمرې ته ننوت رومال یې لاس کې د تندي نه خوله موچوي بیټ ته وخته او تکیات یې ډډه وواله ناوې منډه کړه کچن ته لاړه کړپ کړوپ کې چاته تپوس وکړه څه کې وایي سړی د ختم نه راغلی دی په سر یې درد دی لږه ترخه چې یې ورله پخو څه دې خیال دی که ناوې ستا د دې غویمې نه خبر شوه زه درته قسم خورم چې جمال کوټه درته واچي دا ختم څوک داسې کې تا خو د مسجد بېدبي وکړه تا خو د الله د کور بېدبي وکړه تا خو مونځ پسې خندا وکړه تا خو قرآن پسې خندا وکړه تا خو ختم پسې خندا وکړه تا خو د خلکو مونځ خراب کړ ټوله شپه دې جومات کې منډې والي علیکم بالوقار والسکینه حدیث کې راځي جمع ولاړه د مسجد کې به منډه نه وي پوره په اطمینان سره راشه که رکعت درنه لاړې خیر دې لاړ دي شي امام سلام واړي بیا ودرېږه او د مسجد بېدبي مه کوه مسجد کې منډه مه وخه او تا هر رکعت کې تا منډه وواله موږ له ولې مونځ مزه نه راکوي موږ په قرآن پوهېږو نه موږ د علماو نه لري موږ د مدارسو نه لري که په مسجد کې د قرآن ترجمه بیانېږي تفسیر بیانېږي نو موږ ته منډه وو نه کینو هغې ته نو په خپل هم قرآن ووایو علماو ته نږدې شو کم از کم دا ضروریات دین زده کړو دا خپل مونځ زده کړو او بیا په خپلو بچو کې یو بچی حافظ او عالم جوړ کړو د کم پلار چې د محلې د امام سره مینه ده محبت دی تعلق دی ربط دی عالمان طالبان حافظان قاریان مدارس دې سره مینه ده محبت دی د دې پلار په بچو وسو کې به الله حافظان عالمان پیدا کړي او د کم پلار چې د محلې د امام سره روانه د امام بدی شي مدرسې بدی شي طالبان عالمان حافظان قاریان بدی شي زړه به غواړي چې کور کې می حافظ عالم پیدا شي په سو پښته کې به حافظ عالم نه پیدا کیږي هر عالم به د خپل سر تاج ګڼو مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو او د مدرسې طالب علمان دا به د جنت توتیان ګڼو پیغمبر علیه السلام فرمای من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار تاسو کې چې څوک هم دا غواړي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکاره شي فلینظر المتعلمین دا د قرآن د زده کړې طالب علمانو ته ګوري دا جنتیان دي او بیا پیغمبر علیه السلام قسم خوري په والذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم کم طالب العلم چې د کور نه روان شو مسجد ته راځي مدرسې ته راځي د عالم دروازې ته راځي قرآن زده کوم حدیث زده کوم دته اجر څومره ملاویږي الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه په یو قدم ورته د یو کال د نفلی عبادت قبول شوی ثواب ملاویږي وبنا له بكل قدم مدينه في الجنه په یو قدم ورله جنت کی پورا خار جوړي ويمشون على الارض والارض تستغفر له پس مکه خپک د زمکه ورته دعاګانې کوي الله دې توبه خي الله دې اسلام اور پلارو بخي الله دې استا استادانو بخي وشهدت الملائکه بانهم متقاء الله من النار اسمانونو کی فرشتي گوي ورکی دا د جهنم نه آزاد خلق دي ستاسو بچی دلته قاری صاحب مولوی صاحب سبق خی قرآن خیودار روان دی مسجد ته په یو قدم ورته د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملاوي
دا خو ماشومان دي، دا خو غیر مکلف دي، نابالغ دي، معصوم دي، بی ګناه دي. دا اجر چاته ملاوي؟ دی د مور پلار په عملنامه کې لیکل کېږي، ځکه دا سپاره ورله لاس کې مور او پلار ورکړی ده. مسجد ته مور او پلار را لیږي. تعلیم الصغار یطفئ غضب الجبار. د دې ماشومانو دا سبق د الله غصه سړی. کله چې په یو کلی علاقه باندې الله د عذاب اراده وکړي، اول ته وګوري په مسجد کې، مکتب کې، جامعه کې، مسجد کې ماشومان ناست دي او قاري صاحب ورته سبق ښیي، او دا ماشومان په دې وړو ژبو باندې د الف با تا وازونه کوي، ناظره وایي، قاعده وایي، حافظان جوړېږي. دې اوازونو ته الله وګوري، دا ماشومان دي، معصوم دي، بې ګناه دي، نابالغ دي. د دوی دې اوازونو ته الله وګوري، د الله غصه سړه شي، د علاقې نه عذاب واپس کړي. د دې ماشومانو د سبق په وجه باندې الله د علاقې حفاظت کوي. ستاسو په ټولو کورونو باندې د رحمتونو باراني، ستاسو په چم گاوند په لارو کوڅو کې د رحمت فرشتي ګرځي، ستاسو د چم گاوند نه شیطانان تختی. دا د مدرسې برکت دی، دا د عالم برکت دی، او دا د طالب العلم برکت دی. خپل بچی ځان د پاره د آخرت توخه جوړه کړي. دا بچی نعمت دی، رحمت دی، برکت دی، ځان د پاره صدقه جاریه جوړه کړه. دا نن دی ماشومانو 13 سپاره قرآن ختم کړي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. د یو بسم الله دومره برکت دی. عیسی علیه السلام په قبرستان تیرېده او یو قبر کې یو مړی ته عذاب شروع دی. خپه شو، په غلار باندې تیر شو. څه زمانه پس بیا په لار را روان دی او ماغه قبر د جنت باغ دی. حیران شو چې دی مړی ته عذاب شروع. دعا وکړه، یا الله دی مړی ته مخکې عذاب ملاوي ده، دا قبر د جهنم ټوکړه وه او نن د جنت باغ دی. الله جبرائیل علیه السلام راولېږي، دا کس ډېر نافرمان او ګناهګار او باغي و، هر قسم ګناه یې کړې وه. خو د ده د وفات نه پس دنه یو بچی پاتې شو. هغه بچی چې د ګرځېدو شو، نو مور ورله انجیل لاس کې ورکړه، د عیسی علیه السلام باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی. او هغه ماشوم مسجد ته لاړی، او کله چې استاد ته کېناست او استاد ورته شروع کړه بسم الله الرحمن الرحیم، او دی ماشوم په دی وړه ژبه باندې ویل بسم الله الرحمن الرحیم. وی الله فرمایل چې زما غیرت دا نه برداشت کوي چې په پلار د جهنم اور بل دی، او داغه نه پیدا بچي په دی وړه ژبه زما نوم علی الله او رحمان رحیم، ډیر بخون کې او ډیر مهربانه. په دی یو بسم الله می ول د پلار قبر د جنت باغ، چې د یو بسم الله دونه برکت دی. نن 13 سپاره ستا بچی ختم کړي، دا څومره د خوشحالۍ مقام دی. د الله شکر ادا کړه، او شکر ادا کوي الله به درته نعمت زیاتوي. دا بچی به درته الله حافظان علیمان جوړ کړي. دا بچی به هم د آخرت غټه توخه جوړه شي. بچی دې د قرآن حافظ شو، د 10 کسانو شفاعت به کوي. ستا د بچی خو نن دلته دستاربندي کېږي، او دلته د علماء کرام به ورته پټکي په سر کې او په سر به ورته لاس کېږي، او پلار به ورته ګوري. د دې پلار دستاربندي به د قیامت په ورځ کېږي میدان محشر کې. دا ټول مخلوق به ورته ګوري. الله به د عزت جامې ور واچي، د عزت تاجونه به الله ور په سر کې نور به مقابله نشي کولی. او د خپل کور خاندان 10 کسان چې جهنم په واجب شوی ځان سره جنت ته بوزه. اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. قرآن وایو د جنت په درجو ورخیجه، ستا اخري مقام هغه دی کله چې والناس ته ورسي. او بل روایت کې راځي چې حافظ قرآن ته ویل چې ته قرآن وایا، او پلار ته ویل چې ته جنت په درجو ورخیجه. ځکه چې دی بچی باندې دا قرآن دی پلار یاد کړی، پلار ته حافظ قرآن جوړ کړی. عالمانو ته اعلان شي یا معاشر العلماء انی لم اضافیکم علمی وحلمی الا وانا اريد ان اخبر لكم اذهبوا فقد غفرت لكم. اے عالمانو تاسو علما علم درکړو. علم رڼا ده، علم نور دی. الله نور السماوات والارض، الله په خپل نور دی. هدم و نور مبین، دا الله دا کتاب دا قرآن دا نور دی، دا رڼا ده، دا هدایت دی، دا د پیغمبرانو وراثت دی. د جهنم اور ظلمت ته تیار ده، رڼا او تیار نه جمع کوم. د علم د برکت مې وبخلې او زه جنت. او سالمان چې جنت ته زیاده 100 کسانو شفاعت وکي. اذا اجتمع العالم والعابد على الصراط، عالم او عابد په صراط باندې رواني. قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتك. عابد ته ویل شي په صراط باندې ووړه، هغه جنت ته ستا د عبادت او جزاء او صله به ته جنت کې ملاوي. وقيل للعالم كيف هنا،
عالم ته به ویل شي پولیس سرات باندې ودرېږه او میدان محشر ته مخ کا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفيت فقام مقام الانبیاء. ته چې د چام شفاعت کې تا ته انکار نه کی دی به د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي او شفاعت به شروع کی او د یو عالم په شفاعت په د اسمان د ستورو برابر خلق جنت ته رواني. خپلو بچو کې به حافظان عالمان پیدا کوو، د علماو سره به ربط ساتو. شهید بدوار مانه د قیامت په ورځ کوي ان الشهید یتمنى فی الاخره ان يرد الى الدنيا ليقتل مره اخرى لعزم ما يراه من ثواب الشهاده. شهید بارمان کوي کاش الله دنیا ته واپس ولېږه چې ستا په نوم ستا په دین زما سر کټ شي، زما وینه توی شي، ځکه د شهادت مقام او مرتبه راته جنت کې ښکاره شوه. وإن الشهداء يتمنون في الآخرة لو كانوا علماء لما يرونه من علو درجة العلماء. شهیدان به یو ارمان بلکې کاش چې موږ په دنیا کې علم حاصل کړی وي، ځکه نن راته د عالمانو درجې مقام حیثیت معلوم شو. خپلو بچو کې به کم از کم یو بچی د حافظ او عالم جوړو ان شاء الله. د بچو به صحیح تربیت کوو، بچو سره به خیانت نه کوو. لیس له ولد انقطع اسمه بیت الله سبیان فیه لا برکت فیه. د کم پلار چې اولاد نه د پلار نوم به ختمیږي، مر نه پس د پلار څوک نوم نه لي. دا خو چې ستا بچی شته نو بچو ته د خلک ګوري ته ورته یادېږي. که تپوس هم څوک وکړي دا د پلان کې ماما زامن دی الله دې وبخي، دا د پلان کې بابا نوسی دی الله دې وبخي. او دا بچی به دا منځونه کوي، تلاوتونه به کوي، ذکرونه به کوي، عبادات به کوي. دا ستا دپاره د آخرت غټه توښه ده. کور کې ماشومان نی په کور کې به برکت هم نی. دا بچی به ځان دپاره د آخرت توښه جوړو او صدقه جاریه به جوړو. په بچو باندې قرآن ووایو، بچو نه حافظان عالمان جوړ کړو. خو هغه مور پلار به د خپل اولاد صحیح تربیت کوي چې مور پلار دیندار وي. مور پلار په خپل الله نه پیژني، رسول نه پیژني، دین نه پیژني، مقصد نه پیژني، مسجد مدرسه نه پیژني، عالمان نه پیژني، د قرآن حافظ قاری صاحب نه پیژني. دا پلار به د خپل بچی سے تربیت وکړي. نو د مور پلار د پاره دینداری ضرور ده، ځکه د ماشومان د مور پلار پیخې کوي. کم پلار چې په مخ ګیره شته ماشوم به مویزه به ګیره ساتم د بابا په شان. ته سپینه ټوپۍ په سره ماشوم سپینه ټوپۍ غواړي، ته که د نیشنل پارټۍ سره ټوپۍ په سره ماشوم درنه سره ټوپۍ غواړي، ته که پټکې په سره نو ماشوم د مور لوپټه سر نه تاوي زم د بابا په شان پټکې وم. ته جمع لذي ماشوم منډه وي زم جمع لازم. ته جمعې په شپه شبي جمعې لذي ماشوم وي ما شبي جمعې له بوزه، ما سې روزې له بوزه، ډېر وي ما ریوڼ ته بوزه. دا کشران د مشرانو پیخې کوي، لور د مور نقل کوي. مور دستانی اچي، جرابې اچي، برقه په سره پرده کوي، 5 وخت مونځ د قرآن تلاوت ذکر اذکار. دا پیغله لور صادر کې معاشره کې بار نه ګرځي. مور نه دستانی جرابې غواړي، برقه غواړي، پرده کوي، د خپل حیا عزت حفاظت کوي، مونځ کوي، تلاوت کوي، ذکر اذکار کوي، الله یادوي. ذکر دا کشران د مشرانو پیخې کوي. خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. نوز دا بچی ستاسو پیخې کوي، ستاسو نقل کوي. اوس که تاسو دیندار خو د بچو به هم صحیح تربیت کیږي، او کنه تاسو دیندار نه نو الله ته ګران نه ده، خدای طریقه نه ده. خپل ځان ورته نمونه کوي، خپل صورت سیرت بدل کوي. د علماو مدارس سره کلک ربط ساتي، تعلق ساتي، مینه ساتي، محبت کوي، خدمت کوي. پیغمبر علیہ السلام د جبرائیل علیہ السلام نه تپوس کوي ای الاعمال افضل لامتی، زما د امت د پر افضل عمل کوم یو دی؟ علم عالمان دی جوړ شي، علم ته یو عمل نه رسی. ثم ایو یا جبریل، اے جبریل کې یو کس عالم نشي جوړی دی نو بیا زیارت العالم، د عالمانو زیارت کوا، خدمت کوا، مینه کوا، محبت کوا، تعاون کوا، خېګړې کوا. دا ستاسو د پر عبادت دی. سراج امتک فی الدنیا والآخرہ، استاد امت دیوا لاټین ہدایت رڼا په دنیا آخرت کې دا عالم دی. عالم پس رواني پرانا کې رواني، لار بدر تخکاری، کند بدر تخکاری، دیوال بدر تخکاری. عالم پس نی روان تیار کې رواني، کې دې شي دیوال له پډغره ورشي، کې دې شي کند ته وګرځيږي. عالم د امت د پر دیوا د لاټین دی. العلماء ورثه الانبیاء، عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. پیغمبران به دنیا نه تل دراهم دنانیر به نه پاتې کېدل، علم به پاتې کېدل.
او دا علم څوک حاصلوي؟ دا په دې مدارسو کې دا میراث تقسیمیږي. ستاسو بچی قرآن وی، ستاسو بچون حافظان جوړیږي، عالمان جوړیږي. دا عالمان د پیغمبرانو وارثان دي. توبا لمن عرفهم واحبهم، خوش قسمت خلک هغه دي چې عالمان یې وپېژندل او دوی سره مینه وکړه، دوی سره محبت وکړه، دوی سره تعلق او ربط پیدا کړ، په دوی باندې خپل ځان وپېژند. والویل لمن انکرهم وابغضهم، په مخ د ځمکې بدترین خلک، بدقسمته خلک، بدبخته خلک هغه دي چې ټوله دنیا یې وپېژند، عالمان یې ونه پېژندل. او علماو سره یې بغضه دعوت وکړه. چرته به د عالم سپکه نه وایو نه به اورو، هر عالم به د سر تاج ګڼو. مدرسه د هدایت مرکز، مدرسې سره به مینه ساتو، محبت به ساتو. په رسمونو رواجونو باندې پیسې مه لګوئ. موږ په سالګره باندې پیسې لګو، په نخ او په نکریزو باندې پیسې لګو، په اورا باندې پیسې لګو، په جنج او پالنګ باندې پیسې لګو. دا د هندوانو رسمونه دي. پیسې په مسجد او مدرسه او لګوه، په عالمانو طالبانو لګوه، په قرآن او په حدیث لګوه، په دین لګوه، د الله په لار کې لګوه. دا به د آخرت توخه جوړیږي، دا به د الله سره جمع کیږي. نو دی خلکو سره به مینه ساتو، په خپل تبلیغ کې وختونه ولګوئ. دا څومره انقلاب چې تاسو تخکاری، دا د دې ساده مهنت برکت دی. د لکونو انسانانو زندګي الله بدل کړي. غیر اسلام ترال ځوانانو ګيري پرې خو دي، ټوپۍ په سر کړي، پټکی په سر کړل، زنانو بورقي په سر کړي. په جون جولای کې زمنګ زنانا دستانی جورابي چی پردیو پیجنده او دا فزان دا لیمان دا چمک دمک کلی په کلی باندې مدرسه ده، هر مسجد مدرسه ده، په هر کور کې مدرسه ده. دا د دې مهنت برکت ته مشران دیندار شو، بچو ته خیال شو. یعنی مشرانو ته پوسو کوي 30 35 40 سال مخکې حافظان چرته، عالمان چرته. خلک به رمضان کې ګرځیدل، حافظ سے بنه ملاوي پیدا بشو په پسترګو معذورو. سم بچي خو چا مدرسه کې نه داخلو، اب اسکول کالج یونیورسيټي ته لګ ډاکټر انجینیر به ته جوړو. معذور بچي به مدرسې ته ولګ زمولا خو به ته جوړ شي کنه. د دیر د کونړ د چترال د افغانستان نه علماء کرام راتل او دلته به امامت کو. د دې وطن خپل بچي عالمان نو او تاسو ګورئ څومره چمک دمک جوړ دی. الله دې نورم زیات کړي، الله دې حافظان هم زیات کړي، عالمان دې هم زیات کړي، او الله دې مدارس هم زیات کړي، او مدارس دې الله قبول هم کړي. نو تاسو هم خوش قسمت یې. په دې کلی کې درته دا عبدالرحمن مولوي صاحب دا دونه چمک دمک جوړ کړي، دا خدمت کوي. د پزړه کې به ډېر جذباتي، دا دومره خواري کوي، مهنت کوي، خدمت کوي. الله دې قبول هم کړي او الله دې ترقی نصیب کړي. تاسو ور سره مینه کوئ، محبت کوئ، تعاون کوئ، ښېګړې کوئ. به ته زمونږ بچو ته سبق ښیه او نور خدمت به موږ کوو. او دا تاسو د سره احسان نه کوئ، دا ځان له د جنت سودا کوئ. مرګ خو موږ ټول منو چې مرګ به راځي، او که نن مرګ رالی دا خپل کمیس ما ته قبر ته وړی شو، خپل کمیس هم قبر ته نه شو وړی. دا به رانه وباسي، پلار وفات شي او بچي دې کمیس وباسي، او چې نوځي څه کوي؟ وی ویشله وی. الله فرمای ک بیت العنکبوت دا د جولاګي جاله ده، دار الغرور دا د دوکي کور دی، متاع قلیل لګه شان پیدا ده، لعب ولکن دا لوبي ټوکی دي، جناح بعوده د ماشي وزر دی، کذل زائل ختمیدون کی سوري دي. د دنیا روس حقیقت ستنه بس غسل ورکو کفن ته تو تجرد من الدنيا فانك انما سقطت الى الدنيا وانت مجرد. ځان د دنیا نه داسې خالی راس کا څنګه چې د مور نه پیدا شوی سرتور سر خپې بلخپې په تن بربند دقه سی به قبر ته ځي. انسان چې وفات شي د شپې 9 بجې جنازه ده او یخنی ده او خډېرې ټوپۍ شته خو نیشي په سرولی، سپلې شته، چپل شته، بوټان شته، جورابې شته، قبر ته نشي وړي، خپې بلخپې روان دي او پتن بربند روان دي. دا کفن دا جامې نه دي، دا لباس نه دي، دا صرف د پرده پې راوسته. که دا جامې وي او لباس وي تاسو به په ژوند ځان له جامې جوړولي. کفن نه څوک جامې جوړوي؟ د باله خبره ته جوړوي، د کټ صادر ته جوړوي، کمرې له ته پرده جوړوي. کفن نه خو تاسو یریږئ، دا د مړو لباس دی. صرف د جومات استاذ دی په شوق ورکوي، استاد جی تاسو رسمي جامې ډېر خوند کوي، تم وی عالم به زما شفاعت وکړي. دا عالم چې په پولیس سرات ولاړي، دا تاسو ور سره چې څومره هدیه ورکوي دا بوتل ته یادوي. مولوي صاحب زمونږ ځای کې ستا مدرسه وه، ازمکه ما وقف کړې وه، بل براشي ما خښته راوړې وه، بل براشي ما یو 100 بورې سیمټ راوړي، ما سریه راوړې وه، ما باجري راوړې وه، ما شګه راوړې وه، ما طالبانو له جامې راوړې، ما طالبانو له کتابونه راوړي، او د طالبانو پروګرامو په هغې کې مې دومره تعاون کړی.
دا سیزونه به ورته یادوي نو دوی به هم شفاعت کوي. شیخ حسن جان صاحب فرمایل الله دې قبر د نور نه ډک کړي. داسې یو کس به راشي د عالم ته به یو ګیلاس اوبه یادې کړي. مولوي صاحب په تا ما یو ګیلاس اوبه څښلی وي، ته زمونږ کلي ته راغلی وي، غرمه وه ګرمي وه، ته ډېر تږی وي، ما کور ته منډه کړه، یو ګیلاس اوبه مې راوړې، ومې پېژندې، نو به ورته اوس مې شفاعت وکاسم، الله اجازت درکړي. د عالم دونه ښه سړی دی په یو ګیلاس اوبو به هم شفاعت وکړي. خو دا تاسو چې د خپلو عالمانو سره څه کوئ نو دا خو یو شی هم د یادولو نه دي. سرسایه به ورته یادوئ. مولوي صاحب ما وړوکي اختر کې سرسایه دروړې وه، وایي با خو به ستا پلار هم ورکولی، ولې تا باندې الله نه وه مقرر کړی. د غټ اختر د ګډې سرمن به ورته یادوئ. جومات ته مې سرمن هلکه قرباني دې کړې وه، خامخا به دې چاله ورکو، بیا به څه وي؟ یاره جنیا مې مړه او ته جنازې له راغلی و، د سخات په دایره کې 2 چکۍ صابون او دومره تنګ جانماز چې د امام خپم پې نه راځي. ستاسو د سخات جانماز د قدرت نظام دی، په 3 ورځ په خپله راغونډېږي، هغه جانماز ني، دا به ورته یادي. وایي به داړه دې راله دې خولې له روستي اوس مې درته ویلي نه شو، اوس به دې په شاکوم جنت ته به دې وړم، پته نه لګي چې کمې کندې ته به دې غورځئ. دا تاسو چې څه کوئ دا خو د یادولو نه دی، د خپلو علماو خیال ساتئ او داسې هدیې ورکوئ چې هلته ورته یادولی شي. امام له کفن مه ورکوه، دکان ته لاړ شي د پیغمبرانو وارث له جامع علم، زما د بچو تربیت کوي، زما بچو ته قرآن ښیي، زما د بچی نه حافظ او عالم جوړي. ستا په دکان کې د ټول نه قیمتي کپړه کمه ده، هغه کپړې راله راکړه، ښه پیزار ورلالئ، د کورونو خیال ساتئ او د بچو خیال ساتئ. د امامانو په موږ تاسو باندې ډېر حق دی، موږ نه په دې کې ډېره کمزوري کېږي، ډېر خیانت رانه کېږي. د خپلو علماو خیال به ساتو، مینه محبت به ساتو. نو ګوره کفن یې تیتو کو دې قبر ته روان دی او چې دې تور لحد ته لاړ شي او دا خاورې پې موږ واړو فرشته راشي، ابن آدم دفنوک و ترکوک، دا دم زویه خښې کړې او پرېښودې، ولو اقامو عندک ما نفوک، که نن د سره دا ټول ولاړو یم څه فایده به یې نه وې درکړې. جماعت المال و ترکته لغیرک، مال دې راجمع کو خلکو ته دې پرېښود، ته دې الله دنیا ته لېږلې. اليوم تسیر الى الجنه و الى نار حامیه، یا خود نن د جنت باغ ته رالی یا د جهنم کندې ته را پرېولې. نو چې دلته رانه پاتې کېږي ځان له پې د آخرت سودا وکړي، مزیداره مدرسه جوړه کړئ، ستاسو بچي به پکې حافظان عالمان جوړېږي. که ستاسو د ټولو د زړه چاهتي او ستاسو د ټولو مینې محبتي او ستاسو تعاون او ستاسو ښېګړې، انشاءالله الله به درته وښیي. ستا په دې خپل کلي علاقه کې به غټه مدرسه جوړه شي او ستاسو بچي به پکې حافظان عالمان جوړېږي. او دا به د دې مولوي صاحب مدرسه نه، دا به ستاسو د ټولو مدرسې. د دې مدرسې په برکت به ستاسو د کورونو، ستاسو د کلي د علاقې الله حفاظت کوي، د مشرانو به الله حفاظت کوي، د ځوانانو به الله حفاظت کوي، د مشرانو به الله حفاظت کوي، د دې بچو به الله حفاظت کوي، او دنیا به ممخي انشاءالله، آخرت به ممخي. نو مدرسه به هم جوړو، خوښ هم ده انشاءالله، بچي به حافظان عالمان جوړو او دوی سره به مینه محبت او تعلق ساتو او په خپل به تبلیغ کې دا مشران وختونه ولګو. الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. ستاسو دا راتلل، دا ناسته، دا اورېدل، دا مینه محبت، دا د الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. څومره علماء کرام دې مجلس ته راغلي دي، الله دې د دوی دا راتلل قبول کړي، د دوی په عمرونو کې په علمونو کې د الله برکات نازل کړي او د دوی دا راتلل دی الله د دې علاقې دپاره د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.